په دې برابر لکه دا تا چې وویله ډېرې خبرې ستا ابن بطال رحمه الله وایي هغه سړی چې یوه ښځه لري هغه دې د رجالو مجلس ته نه ورځي د نارینه وو زموږ مجلس ته دې نه راځي. او ابن درید رحمه الله وایي زه پر هغه کلي جهاد اعلانومه چې په ټوله کلي کې چا دوه منۍ کړې یوه ښځه یي. او امام بخاري رحمه الله وایي زه یو کلي ته ورغلم شپه مې پکښې وکړه چې په دې کلي کې د ګردو خلکو یوه ښځه او 40 ښځې مې حافظه ورکوه. او حضرت علي رضی الله عنه وایي هغه کسان چې ښځه یوه دانه یي هغه ظالمان دي، هغه عادلان نه دي. ولې ځکه چې الله جل جلاله وایي او ان خفتم الا تعدلوا فواحدة، که تاسې بیرېداست چې عدل نسئ کولی بیا نو یوه کوئ. نو عدم د عدل چې شي دی ظلم دی. نو دا یوه ولا چې دا ګډه ظالمان دي، نو د ظالم سره مه کښېنئ. او دغه وایي ابن سینا وایي د سړي چې ښځه یوه دانه وي د هغه به عمر ډېر لنډ وي. او لقمان حکیم صاحب وایي په طبیبانو کې د سړي که ښځه یوه دانه وه زنګنونه به هم درد کوي، سر به هم درد کوي، ملا به هم درد کوي او ژر به سپینږیری شي. او دغه د لقمان حکیم خبرې زه چې هم په ما کې ډېر پیدا شوي دي. نو دا خو په دې کې هېڅ شک نشته دا واقعات دي. ما سوا د بعضې انبیا وه چې ګڅې کې ښځې نه وې کړې، لکه یحیی علیه السلام و عیسی علیه السلام. او په ټولو انبیاو کې یو نبي و چې یوه دانه ښځه یې کړې وه لکه بابا، خو نو بله ښځه نه وه نورې ګردې لوڼې وې. نو داسې نبي نشته چې 2 3 4 10 20 30 10 دانې منیګانې م یو نبي درلودلې. نو صحابه کرامو کې داسې د ګوتو په شمار به یو دانه دانه وه چې هغه یا به شهیدان سوي یا څنګه چې یوه ښځه یې وه. د اکثر حکم د کل دی، دوی وه تابعین تبع تابعین امامان مبارکان. نو دا خو لوی عبادت دی، موږ په دې عبادت کې ډېر ناقص یو. او بیا الله جل جلاله وایي وخلقناکم ازواجا، د سورة النبأ کې وایي په عامه صورت کې. نو دغه تخلیق کامل تخلیق هغه دی چې سړی جوت وي، منفرد نه وي. دا انفراد چې دی دا تخلیق ناقص دی. تخلیق تام په چا کې دی؟ په ازدواج کې دی. نو چې په یوه معینه له سړی کامل کېږي، په دوه خو بیخي مکمل کېږي، په درو خو نو اکمل دی، په څلورو